هر چا چې خپل هیواد پر پښو درولی دی او په هره برخه کې خود کفا کړی دی، د هغوی ځوانانو کار کړی دی، ستړیا یې ګاللې ده او په هره برخه کې یې کوشش کړی دی، خپل هیواد یې خود کفا کړی دی او د نور د احتیاج یې ځان خلاص کړی. دا اوس موږ او تاسو یو. یعنې دغه په وجود کې چې مثلا د خولۍ او لنګوټې یا دغه څخه نیولې تر بوټه پورې دا هر څه د نورو هیوادو څخه موږ تاسو ته راځي. لنګوټه دې تړلې ده، دا ټوکر چیرې جوړ شوی دی؟ دا په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. کوټ دې اغوستی، دا کوټ چیرې جوړ شوی دی؟ دا په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. دا کالي چې دې اغوستی دي، دا ټوکر چیرې جوړ شوی دی؟ دا په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. بوټونه چې ستا په پښه دي، دا چیرې جوړ شوي دي؟ دا په افغانستان کې نه دي جوړ شوي. د سره سترنوکه په بل چا متکي یې. دا ډېره د شرم خبره ده. نور باید غفلت ونه کړو، خپله انرژي په کار واچو او د هیواد او وطن او د دې خپلې ټولنې د دې خپل ولس له خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یې وکړو او په هره برخه کې چې احتیاج لري په هغه برخه کې یې خود کفا کړو. د دې دپاره چې داسې یو هدف ته موږ او تاسې رسیږو، زموږ او ستاسې ترمنځ وحدت، اتفاق، د فکر یووالی او ګډ عزم او ګډ هوډ او مشترک هدف دې ته ضرورت دی، اړتیا ده. الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق مه کوئ. د الله جل جلاله په رسۍ باندې لاسونه بسته او ټینګ کړئ. دا ستاسو د کامیابۍ راز دی. ګورئ، زموږ او ستاسې د شیندلو دپاره، زموږ او ستاسې د بې اتفاقه کولو دپاره لسیزې هڅې سوي دي. لسیزې هم شرقیانو خپل وس ټول تمام کړی دی په دې کې چې څنګه افغانان خصوصا علمي برخه دا سره وشیندي، مختلف افکار پکې را وارد کړي، ذهنونه یې وربدل کړي. هم غربیانو د دې دپاره خپل ټول توان په کار اچولی دی. تا ته وایي چې دا طالب دی د مدرسې، دا خو باید په یو مسجد کې امام وي، امامت وکړي او مړي ته غسل ورکړي، او که یو دینی برخه کې کوم پوښتنه ودا وکړي، نور دی د حکومت سره څه کار لري؟ ملا وګوره، حکومت وګوره. ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دی، دا د شرق روزلی دی. هیڅکله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې د هغه سره په څنګ کې نشي در سره تللی، هیڅکله ستا سره فکر نشي یو کېدلی. ته باید دا خلک وترټې، ته باید دا خلک د ځانه څخه جلا کړې، ته باید دا خلک د صحنې څخه وباسې. خو ګورئ، که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نشي جوړولی. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نشي جوړولی. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته، اړتیا شته. که چیرې یو دیني عالم وجود ونه لري، ستا هغه مقصد چې د څه دپاره ته پیدا شوی هغه لار ته بیا نشي پیدا کولی، ته به بیا پر بله لار روان یې. که چیرې امنیتي ځواکونه ته ونه لرې، ته یوه ورځ هم په استقلال کې ژوند نشي کولی. که چیرې ته علمي کدرونه ونه لرې، ته به د پستۍ خواته روان یې، تنزل خواته به روان یې، د شاتګ خواته به روان یې. خلاصه دا ده چې یو بل به منو، یو د بل سره به مینه او محبت کوو، یو د بل قدر به کوو، او هر ټولنه، هر قشر
دا به د دې ټول هیواد لپاره لازم او ضروري بولو او د خدماتو ستاینه به یې کوو، یو بل ته به مشوره ورکوو، بیا کولی سو چې پرمختګ وکړو او هغه اهداف یا هغه څه چې ما مخکې بیان کړه هغه ته په متفق ډول په یو د یو واحد نظام تر چتر لاندې د یو متحد فکر په رڼا کې هغه هدف ته موږ او تاسې ورسېږو. دلته خارجي اشغالګرو د نفاق تخم شیندلی دی، دلته خارجانو زموږ او ستاسې د بربادۍ تخم شیندلی دی. پکار ده چې په ټول توان سره موږ او تاسې دا مفکورې چې خارجانو موږ او تاسې ته راوړي دي او زموږ او ستاسې د ولس او هیواد د تباهي دپاره یې راوړي دي، د عقیدې د تباهي دپاره یې راوړي دي، هغه د منځه څخه یوسو. پر قومونو یې سره ویشلي یو، پر سمتونو یې سره ویشلي یو، په علمي برخه کې پر مختلفو برخو سره ویشلي یو، پر افکارو پر مختلفو چانو یې سره ویشلي یو. دې ته باید کار وکړو که غواړو چې آباد سوکال پرمختللی د سیالانو سیال هیواد ولرو. داسې یو فکر باید را سره موجود وي. دا وحدت، دا اتفاق، دا باید وساتو. دا اوس هم درګرد دا هڅې روانې دي، دا کوششونه روان دي چې څنګه وکولای شي چې افغانستان ته بیا د یو لارې نه د یو لارې هغه بدمرغۍ او هغه ستونزې او مشکلات چې تیر سوي دي هغه بیرته راوړي. د دوستۍ په جامه کې د انډیوالۍ په جامه کې تر یو او بل شعار لاندې موږ او تاسې ته زهر واردوي او زموږ ستاسې د هلاکت دپاره یې استعمالوي. په اصلو کې په شهدو کې موږ او تاسې ته زهر راکوي. دوست او دشمن باید وپېژنو. که په خپله دا هیواد دا وطن دا نظام مستحکم نکو، جوړ یې نکو، د خپلې آبادۍ د خپلې سوکالۍ دپاره کار ونکو، هیڅ چاته تمه نشي کېدلی. 20 کاله امریکایانو په دې هیواد کې د بیا رغونې تر نامه تیر کړل. تاسو وګورئ چې دوی کومه داسې پروژه په دغه 20 کاله کې عملي کړې ده چې هغه زموږ ستاسې دپاره 100 کاله 200 کاله 300 کاله کار وکړي. ټول کارونه په هغه چوکاټ کې کړي دي چې د خپل اهداف مد نظر و او دغه دپاره یې دا کار کوي.